سلامونه ګرانو لیدونکو، هیله د روغ جوړ او د صحت مجامو وای. بیا هم د نوې ویډیو سره ستاسو خدمت کې حاضر شو. دغه ویډیو کې دوستانو تاسو ته طریقه ښیم چې څنګه کولی شئ په بیټیونیکس صرافي کې شاوخوا 15-14 ډالر بالکل په وړیا ډول ترلاسه کړئ. نو راځئ ویډیو را سره تر پای وګورئ. خپل بیټیونیکس صرافۍ به راوازه کړئ. دلته به دوستانو دغه آفر باندې کلیک کړئ، ټوکنز پیل شي. په دې چې مو کلیک کړه دلته دوستانو هر ټایم دی کې مختلف آفرې راځي. مخکې مې هم په ویډیو جوړه کړې وه چې ډېرو ملګرو او خپله ما هم $10 شاوخوا پورې دغه برخې وړیا ترلاسه کړم. دې کې څنګه کولی شو ډالر وړیا ترلاسه کړو. دوستانو دلته ګورئ دې کې مختلف آفر راځي. دا ګورئ ایونټ راځي. یو دا ایونټ د فعلا یو دا د مخکې مې څو معرفي کړي و هغه تمام شو، جایزه یې کاروونکو ته ورکړه. د آفرونو کې څنګه موږ کولی شو ډالر ترلاسه کړو. د دې کې دا دوه آفر زه تاسو ته ښیم. لومړی راځو دغه لومړني آفر ته. په دلته به دا کمپلیټ ناو باندې تاسو کلیک کړئ دوستانو، یا که جوین ناو یې لیکلی و. دلته به لومړی تاسو ته جوین ناو لیکل شوی، دا به جوین کړئ. دا آفر به در سره جوین کړئ. ما جوین کړی ده، صحیح ده. چې جوین یې کړئ دغه لومړنی ټیک تاسو ته فعالیږي. دا اوس دوستانو هر یو آفر 2 ټاسکه لري چې د هر ټاسک په تکمیل تاسو ته وایي چې دلته موږ تاسو ته دومره ټوکن ریوارډ درکوو. مثال دا لومړنی ټاسک دا څه وایي، دا وایي چې مینیمم تاسو 100 دانې دغه ټوکن ډیپازیټ کوي خپل اکاونټ ته. موږ تاسو ته تر 400 ټوکنو پورې ریوارډ درکوو. 400 ټوکن یې شاوخوا دوستانو $18 کېږي. دې ته مو هم پامي. نو دغه یو ټاسک لاندې یو بل ټاسک هم لري، خو دا خاص زموږ په درد نه خوري، د دې ریوارډ کمي. دا هم دی وایي چې لږ تر لږه سپاټ ټریډینګ وکوئ چې اندازه $100 ته ورسي، موږ تاسو ته 100 ټوکن نور درکوو. خو دا په دې آفر کې موږ ته خاص په درد نه خوري، دغه د ډیپازیټ ټاسک باندې ډېر ښه ریوارډ ورکوي. نو دا به اوس موږ څنګه ترسره کوو. نو اوس به موږ لاړ شو خپل اکاونټ ته، به 100 دانې دغه ټوکن ډیپازیټ وکړو تر څو دا ټاسک موږ ته پوره شي. دې کار لپاره دوستانو له دې برخې څخه وځو او راځو د ویلټ برخې ته. ویلټ په برخه کلیک کوو، دلته به ډیپازیټ وهو دا کونج کې، صحیح ده. ډیپازیټ چې مو ووهلو دوستانو دلته به اوس همدا کوین ورته سرچ کړو. دغه نوم ده، صحیح ده. تاسو یې دلته لیدلی شئ، نوم یې ده نار. په دې دا به سرچ کړو. دلته ګورئ یو ادرس موږ ته راځي، دا به کاپي کړو. کاپي به یې کړو، اوس به دې ته 100 ټوکنو لیږو. دا به ورته له کوم ځای نه لیږو، له کوم ایکسچینج نه به لیږو. دې لپاره دوستانو تر ټولو ښه ایکسچینج چې ده KCX. د KCX ایکسچینج نه هر ټوکن تاسو لیږئ، هغه فیس نه لري، صحیح ده. نو دغه کار یې ښه ده. نو تاسو هم KCX ایکسچینج که نه لرئ ډاونلوډ یې کړئ، KYC ته اړتیا نه لري. او دې ته یو $15 یا $10 لیږئ. شاوخوا $15 باندې هم کار کېږي، خو که 10 هم لیږئ څومره ډېر کار وکړئ هومره ریوارډ ډېر ده. ما خپل KCX ایکسچینج ته $10 لیږلي. $10 که تاسو هم ولیږل یا 15 را به شئ، د سپاټ په برخه به کلیک کړئ دوستانو. دلته به اوس همدا کوین واخلو، له دې ځای نه به یې وډرا کړو هغې صرافي ته. دلته به پورته په دا BTC USDT باندې کلیک کړئ. دلته به هماغه کوین نوم ورته سرچ کړو، صحیح ده. زه یې ورته نوم سرچ کوم دوستانو. دغه د کوین راغی، په دې به کلیک کړو. دلته زه اوس دوستانو دا لیمټ باندې به کلیک کړو. دا به په مارکیټ انتخاب کړو. 100 کوین یې غوښتي وو. 100 کوینه به موږ وګورو چې په $100 اخیستل کېږي، صحیح ده. زه بیا دلته مقدار هم تاسو ته وښیم 100 کوینه. نو 100 کوینه ګورئ $4 او 10 سنټه کېږي. یعنې تاسو په $4 او 10 سنټه هم دا ټاسک تکمیلولی شئ، کوم مشکل پکې نشته. خو زه غواړم د ټولو دوستانو شاوخوا $10 دا کوین واخلم. د $10 واخلم، زه غواړم یو څه زیات واخلم. دلته به په بای باندې کلیک واخلو، یا البته زه غواړم د 15 واخلم. $15 هم کافي. د بای باندې کلیک کوو، دا کوین به څنګه واخیستل شي. دغه د واخیستل شو. اوس به راځو د ویلټ برخې ته او دا کوین به له دې ایکسچینجه وډرا کړو. څنګه؟ خپل بیټیونیکس ته وډرا باندې کلیک کوو دوستانو. دلته ورته کوین انتخابوو. دغه نه 123 کوین ما واخیسته. دلته به اونچاین وډرا باندې کلیک کوو. دلته به اوس هغه ادرس واچوو چې کاپي مو کړو، صحیح. دغه د کاپي شوی ادرس ما واچوم او دلته به د آل باندې کلیک کړو. زه دا ټول ورته وډرا کوم. یو ځل به ادرس چک هم کړو چې چېرته څنګه یې دوستانو اشتباه نه شي، صحیح ده. صحیح ده، ادرس هر څه سم دي. دلته به اوس په کنفرم باندې کلیک کړو او دا به څنګه کړو، هغه ایکسچینج ته وډرا کړو تر څو یې موږ ټاسک کمپلیټ شو. دلته کنفرم وډرا باندې کلیک کوم. دلته اوس زموږ ګوګل انډیکیټر او ایمیل ته کوډ ځي. زه دا دواړه ژر خلاصوم دوستانو، ویډیو سکیپ کوم. خو تاسو خو نور پوهیږئ چې څنګه کوین وډرا کوئ، سخته به نه وي. نو دوستانو وډرا مې دې ځای نه وکړه. پینډینګ کې ته دا یو څو دقیقې ټایم نیسي. موږ ته به بیټیونیکس ایکسچینج ته لاړ شي. زه نور له دې څخه وځم او دلته به موږ ته دا وډرا راشي. چې کله وډرا راشي دوستانو لومړنی ټاسک به موږ ته مستقیما کمپلیټ شي دوستانو. نو دا یې له دې څخه، صحیح ده. اوس راځم یو دانه بل آفر هم و، دوم آفر. تر څو زموږ دا وډرا راځي زه به دوم آفر تاسو ته تشریح کوم چې په دوم آفر کې څنګه موږ ګډون کولی شو او څومره ګټه موږ ته راکوي. په لومړني آفر خو 400 ټوکن موږ ته راکول چې شاوخوا $10 کېږي. راځو دوم آفر ته. د ټری کوین آفر ده. بیا په کمپلیټ نو باندې کلیک اخلم دوستانو. دلته به لومړی دا آفر تاسو جوین کړئ. ما جوین کړی، دا ګورئ. آفر چې ما جوین کړ دوستانو لاندې راځو، صحیح ده.
دلته تاسو کتلی شئ دا افر هم هغه غوندې ټاسک لري. صحیح ده، تاسو دلته ټاسک کتلی شئ. د دې ټاسک بیا دوستانو یو څه ډېره پیسه غواړي. دا وایي چې 142 ټري ټوکن ډیپوزیټ کوي، موږ تاسو ته 10 ټري ټوکن ریوارډ درکوو. 10 ټري ټوکن هم دوستانو کېږي شاوخوا $4.5 صحیح، یعنې $4.5 د دغه ټاسک ریوارډ ده. نو دا به اوس څنګه ورته تکمیلو، دا شاوخوا $15 پورې جوړیږي. نو که شاوخوا $15 لرئ کولی شئ دا ټاسک هم تکمیل کړئ، که نه لرئ لومړنی ټاسک په $4 تکمیلولی شئ. زه راځم غواړم دا هم تکمیل کړم. دلته په کمپلیټ نو باندې کلیک اخلم دوستانو. د ډیپوزیټ صفحې ته موږ راولي. چې دې صفحې ته راغلو دلته USDT په دې USDT به کلیک کړئ. دلته به ټري ورته تاسو لیکئ. صحیح ده، زه ورته دا ټري ټوکن لیکم، ټري. نو دغه د ټري راغی راته. دلته دوه نیټورک لري، دا بي پي شل انتخاب کړئ دوستانو. بي پي شل مې انتخاب کړ. دلته به دا ادرس څنګه کم کاپي کړم. ادرس چې مې کاپي کړ نو زه ځم اوس خپل باینانس ایکسچینج ته. دغه ټري ټوکن په باینانس کې هم لانچ دی، دې ځای نه به یې ولیږو. باینانس چې مو راواز کړو دوستانو دلته به د ټریډ په برخه باندې تاسو کلیک واخلئ. دا چې مو کلیک واخیست پورته به سپاټ انتخاب کړئ. دا ګورئ سپاټ، او دلته به ګورئ ټري سرچ کړئ. ما له مخکې سرچ کړی. نو دلته به موږ څونه کوین اخلو، هلته 102 خو زه 115 اخلم، یو څو اضافه مې مشکل نشته. نو دا $100 جوړی، تقریبا $65 دوستانو جوړی. صحیح ده. نو زه راځم دا لیمټ په مارکیټ وهم او دغلته ورته څنګه کوم ټري انتخابوم. دلته اماونټ لیکم، زه 115 ټري اخلم. بای ټري باندې کلیک کو دوستانو. دغه د واخیستل شو. زه اوس دلته راځم وایلټ ته او سینډ وهم او دا ټري به څنګه کم ولېږم بیټیونیکس ایکسچینج ته تر څو ټاسک مو تکمیل شي. دلته په ټري باندې کلیک کوم. ټري مې کلیک کړ. دلته هغه ادرس چوم چې کوم ما کاپي کړی او نیټورک په ورته بي پي شل انتخاب کو دوستانو. بي پي شل مې ورته څنګه که انتخاب کوم. دلته به اوس ماکس ووهو. ماکس مو وهه، دا به اوس ولیږو. فیس هم ډېر کم ده، 1 سنټ هم شاوخوا نه کټئ دوستانو. دا چې مو وهه یو ځل به د خپل ادرس چک کړو چې غلط نه وي، چې پیسه مو په بله خوا لاړ نه شي. ښه دوستانو ادرس سم ده. دلته به اوس لاندې په ویډرا آپشن باندې کلیک کړو او دې ته به ټري ټوکن ولیږو. دلته په کنفرم باندې کلیک اخلو دوستانو. نو اوس به تاسو د خپل باینانس انټیکیټر وسلي یا جیمیل وسلي یا بل دا به هغه کوي. زه دلته انټیکیټر او جیمیل کوډ غواړي، دا به ژر ورته تکمیل کړم او پروسه به سکیپ کړم. نو دوستانو ما ویډرا ووهله او دا به سوداکو کې زموږ بیټیونیکس ایکسچینج ته څنګه شي ورسیږي. نو زه لږ ویډیو سکیپ کوم چې زما دواړه ډیپوزیټ راشي، نوره پروسه به درته وښیم. ښه نو دوستانو زموږ ټري کوین په کامیابۍ راورسېدل بیټیونیکس ایکسچینج ته. نو اوس ولاړ شو، به ګورو دا ټاسک به هم تکمیلي. بیرته په ټوکن سپلش باندې کلیک کوم دوستانو او د ایونټ برخې ته راځم. نو دلته راځم دوم ته ټري کوین ته ورته داخل کېږم دوستانو. نو دلته ګورئ بالکل تکمیل شوی دی. نه 142 مو ورته واغه کړو، 45 ډیپوزیټ کړو. نو مینیمم ریوارډ دی چې تاسو ته درکو 8.1 ټوکن دی چې شاوخوا ما $4 جوړی دوستانو. نو دا لومړنی ټاسک. دوم ټاسک هم لري دوستانو، دا هم که تکمیل کو مشکل به نه لري. دی وایي چې لږ تر لږه د $100 په اندازه ټریډ وکوئ په ټري ټوکن. دلته په کمپلیټ ناو کلیک کوو دوستانو. نو موږ ته $65 ټري ټوکن اخیستي وه، به دلته سیل کو دوستانو. زه سیل وهم، البته سیل وهم، خط پوره که شوم لاندې سیل ټري باندې کلیک کوم. نو دا دي سیل شول. اوس به بیرته دوستانو 65 مو اخیستي وو شاوخوا د دوستانو د $10 به زه نور واخلم او بیرته به یې سیل کړم. صحیح ده. نو دلته راځم شاوخوا د $10 واخلم. نو دوستانو زه راځم یو $10 ټوکن بای کوم. بای مې کړه، بیرته یې سیل کوم تر څو دوم ټاسک هم کمپلیټ شي. موږ ته دغه د سیل مې کړه. نو اوس بیرته راځم، دوم ټاسک به هم موږ ته دواړه سټیپونه تکمیل شوي وي. نو دلته کتلی شئ دا لومړی سټیپ چې دا هم تکمیل شوی، دا هم دوم سټیپ. په دې هم 8 ټوکن ریوارډ راکوي او په دې هم 8 ټوکن. نو دا ټاسک په تکمیل شو په مکمل ډول. ریوارډ به دوستانو وروسته له دې چې دا ایونټ تمام شي 3 ورځې وروسته راکوي. ښه نو دوستانو دا هم زموږ لومړنی ټاسک ده کوم چې په $4 تکمیلېږي. نو دا ډیپوزیټ هم وشو، ګورئ 100% شوی. نو د دې ریوارډ به هم موږ ته بعد له دې چې دا پروسه تمامه شي 3 ورځې وروسته راکړي. ستاسو ریوارډونه چیرته ریوارډونه مو په دغه برخه کې دلته به په دغه کونج باندې دا سړي نښه چې دا کلیک کوئ، ته مای ریوارډ باندې به کلیک کوئ.
ستاسو ریواردونه چې دي دلته بیا راځي د زه څخه کلیم کوي ستاسو وایلټ ته اضافه کیږي. دا ګورئ فعلا کوم ریوارډ نشته، ما مخکې 100 دانې کلیم کړي وو، نو په دغه برخه کې ستاسو ریوارډ بیا کلیم کوي در سره او تاسو ته درکول کیږي. دا ګورئ مخکې ماته د نورو پروژو څخه مختلف ریوارډونه راکړي، نو دغه طریقه دوستانو.